دغه د کوڅې نالۍ مجنونان د حق سره نشي ودرېدلی، د خپل سرم تیر شو نو د ده وینه بیا انقلاب راوړي. او د اسلام د قوانینو سره یې غداري کړې ده، د قرآن سره یې غداري کړې ده، د مسلمان سره یې غداري او د ملکو په ټول کې جهنم ته روان دته خو نه دنیا میلو شو نه آخرت. نیت دی دغه یزیدیت دی، که د چا ذهن کلاویږي نو رب ذوالجلال دې زر تر زر افکرتیا کوي. نو نالی کسی نه ملاویږي د جیل تنبیه کار یې دا وکړو چې امام حسین رضی الله عنه باندې ظلم وکړو، د ظلم او د جبر سیاست یزید شروع کړو. خو موږ ته په هغه دور کې که د یو طرف نه یزیدیت ظلم کوو نو بل طرف ته موږ ته د حسینیت نه سبق ملاو دی چې د ظلم په مقابله کې به سر نه ښکته کې. که ستا تعداد 72 ولې نه دی خو د ظلم خلاف به سینه کلاو ساتي. او د هغه طرفه که د غشو باران دی، که د ګولو باران دی، که شیرین کېږي خو د اسلام او د حق جنډه به بلنده ساتي. نن په هغه یزیدیت باندې څوک قائم دی او په دې طرف حسینیت باندې څوک قائم دی. دغه سیاست د یزیدیت دی، دا سیاست د حسینیت دی. دا د یو نظریې نوم شو چې چا نن هغه عمل خپل کو کوم چې یزید کړی دې ته یزیدیت وایي، چې ظلم یې کړی دی په چا باندې؟ په پرامن قافلې باندې. نن وخت کې ظلم چا وکړو؟ په پرامن خلکو باندې. دا د هغه یزید بنیاد دی چې د دې سیاست بنیاد یې دی. بیا چې احتجاج څوک کوي د هغه نه د احتجاج حق واخیستو چې کله د امام حسین رضی الله عنه په شهادت باندې د مدینې منورې خلکو احتجاج شروع کړو، همدغه یزید و چې دا احتجاج دا د معاشري حق دی چې دوی احتجاج وکړي، دا د دوی حق دی، دا حق ته نه څوک نشي اخیستی. مګر یزید ولګېدو په مدینه منوره باندې چړۍ وکړله، فوج یې ولېږو او 3 ورځو دپاره مدینه منوره په خپل فوج باندې حلاله کړله چې لاړ شئ، که قتل کوئ، که غارت کوئ، که عزتونه لوټه وهئ، ستاسو دپاره حلال دي. او په مسجد نبوي شریف کې خپل آسونه وتړل، 3 ورځې په مسجد نبوي شریف کې اذان نه دی شوی، د جمعې لمونځ نه دی شوی. دا سیاست دا د یزید سیاست دی. نن وخت کې دغه سیاست چا کړی دی چې احتجاج والو باندې ګولۍ وورولې؟ د دې سیاست بنیاد چا ایښودی دی؟ د فرانس خلاف راوتونکو باندې ګولۍ چا وورولې؟ د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس د خاطره میدان کې ودرېدونکو باندې ګولۍ چا وورولې؟ دا سیاست د یزید سیاست دی. نن وخت کې په کراچۍ کې د کرکټ دپاره جومات ته تالي چا ووهلې؟ مسجد نبوي شریف ته تالي یزید وهلې. د دې سیاست بنیاد یزید ایښودی. دا د یزید سیاست دې ته یزیدیت ویلی شي، سیاست ورته نشي ویلی. بیا چې کله د مکې مکرمې خلقو احتجاج وکړو نو دغه یزیدو چې په مکه مکرمه باندې فوجونو سره حمله وکړه او په دغه حمله کې د کعبې شریفې چې دوی په منجنیقو باندې غشي وورول، اورونه وورول او په دغه غشو اورونو سره د کعبې شریفې غلاف هم اور واخیست. کعبه شریفه باندې اور ورېده، کعبه شریفې اور اخیستو، کعبه شریفه باندې اور بلو، کعبه شریفه سوځېدله او دلته د یزید هم خلکو حمایت کولو. نن وګورئ زما د حضور په عزت حملې دي، په سویډن کې په قرآن اور بلیږي او دلته موږ د یزیدیت حمایت کوو. دلته زموږ په کورونو د یزیدیت جنډې اوچتې دي. د یزید ملګرتیا چا کړې وه؟ هغې کې هم ډېر خلک د صحابو اولاد چې د یزید ملګرتیا یې کوله. څه وجې نه موږ ته تنها میلاویږي؟ نن موږ د دغه یزیدیت حمایت کوو. څه وجې نه موږ ته نالۍ پخېږي، موږ ته کوڅه پخېږي. هغه طرف ته مفاد پرستي وه د یزید په حمایت کې، دلته مفاد پرستي ده د یزیدیت په حمایت کې. خو هلته کې چې چا د امام حسین ملګرتیا کړې ده
نو څه میلاو شوي نه دي دنیا کې د خپلو وینو قربانۍ پیش کړې دي نن هم که څوک د حسینیت ملګرتیا کوي نو نالۍ کوڅې نه میلاویږي د جیل تنبې میلاویږي د 47 شهداو وینې په لاهور په یتیمخانه چوک کې بهیږي دا حسینیت دی دغه یزیدیت دی که د چا ذهن کلاویږي نو رب ذوالجلال دې زر تر زره کلاو او که نه د چا په ذهن پردې پرتې دي د مفاد پرستۍ پردې د دنیا پرستۍ پردې د شخصیت پرستۍ پردې چې نه کوڅه پخېږي او نه لانجه پخېږي خو هسې بس ملګرتیا ده دا خو هغه مفت او داملوکو په ټول کې جهنم ته روان دته خو نه دنیا میلو شو نه آخرت میلو نو سترګې کلاول غواړي چې د کربلا په میدان کې یو طرف ته 72 افراد دي د امام حسین رضی الله عنه ملګرتیا کوي ورته پته ده چې مخې ته څه دی شهادت دی مخې ته وینې بهېدل دي مخې ته لاسونه کټ کېدل دي مخې ته سر د تن نه جدا کېدل دي او بل طرف ته د یزید حمایتیان دي چې ورته پته د آخرت تباه دی خو د دنیا لالچ دی تنها میلاویږي دواړو کې ډېر فرق دی په هغه ټیم کې د یزید ملګرتیا د مفادو سره شامله وه او د امام حسین رضی الله عنه ملګرتیا دا د جنت په تمه سره شامله وه نن هم که څوک د حق پرستو حمایت کوي د دنیا تمه به نه ساتئ په میدان به ودرېږئ چې موږ دا آخرت د دنیا دپاره نه تباه کوو دنیا د آخرت دپاره قربانولې دې ته حسینیت وایي او دا د امام حسین رضی الله عنه سبق دی چې دا یادول غواړي په دې ورځ باندې د امام حسین رضی الله عنه د شهادت واقعا بیانول د خلقو د سترګو نه اوښکې بیول او د خلقو زړونه دردول دا آسان دي خو خلقو ته حق لار ښودل دا مشکل دي دا لفظ په خوله راوستل مشکل دي نن د چا د وړاندې دا سیاست لفظ هم نشي استعمالولی پته هم فتوه لګېږي زما هم سپینه کپړه داغداره کېږي خو که د خپل عزت خیال ساتي نو بیا د خپل اسلام دفاع نشي کولی بیا د مصطفی علیه السلام د عزت دفاع نشي کولی لومبی به خپل عزت قربانې ما پسې د خلک خبرې وکړي خو چې زه د خپل اسلام دفاع وکړم د مصطفی علیه السلام د عزت او د ناموس دفاع وکړم او د خپلو نوجوانانو ذهنونه خوله وکړم چې همیشه دپاره انقلاب کا راوستے دے نوجوان قوم راوستے دے نوجوان طبقے راوستے دے وہ هاغه نوجوان نه چا چې دنیا ته تمه ساتلې ده که چا د دنیا تمه کړې ده که هغه نوجوان هم دی همیشه دپاره هغه نه غدار جوړ شوی دی د اسلام سره غداري کړې ده او د اسلام د قوانینو سره غداري کړې ده د قرآن سره غداري کړې ده د مسلمان سره غداري کړې ده دغه دنیا پرستی تا د غدارۍ په دغه کندو کې غورځولی شي مګر تا د اسمان د ستورو په شان ځلولی نه شي او هغه نوجوان همیشه دپاره لکه د اسمان د ستورو ځلېدلی دی او په خپلو وینو باندې لکه دا خپل نوم او د اسلام دغه جنډه داسې ځلولې ده لکه په اسمان کې چې نور ځلیږي او څوک چې د اسلام د خاطره میدان کې ودرېده د دنیا د مفادو نه مخ واړو نو بیا دغه نوجوان دی چې حضور مبارک داسې نوجوان ته دعاګانې کړې دي او دغه نوجوان ته حضور خوشحاله شوی دی چې همیشه دپاره زما ملګرتیا او د دین اسلام ملګرتیا نوجوان کړې ده دا کم نوجوان چې په حق لاره باندې قدم ایښی د دې دپاره چې زه به خپلې وینې قربانوم دې دپاره نه چې زه به خپله کوڅه او نالۍ کوم دغه د کوڅې نالۍ مجنونان د حق سره نشي ودرېدی او چې کله د خپل سرم تیر شو نو د ده وینه بیا انقلاب راولي الله رب ذوالجلال دې موږ په حسینیت باندې قایم کړي رب ذوالجلال دې موږ د یزیدیت نه وساتي وآخر دعوانا